د لوی څښتنتالا په سپېڅلې نامه سلامونه وخت مو په خیر د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د عمل خبرې څانګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د وریا حمل میاشتې 28 نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د اپریل له 15 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم خبرونو ته. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په هیواد کې د وروستیو رښتونو له امله د نغلو، سروبي او مایپر برېښنا بندونو کې د برېښنا تولید کچه لوړه سوې ده. د یاد شرکت په وینا د برېښنا تولید دغو درې ګونو فابریکو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1380 میګاواټه برېښنا زیاته سوې چې په عمومي شبکه کې تقسیم سوې ده. د سمنګان مزار شریف لویه لار د سختو سیلابونو او غرشویدلو له امله د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړل سوې ده. د سمنګان د ټولګټو رئیس محمد رحمان محمدي وایي دغه لار د سیاه تنګۍ سیمه کې د تېرې شپې یعنې یکشنبې د وري په 24 9 بجو راهیسې تړل سوې ده. د محمدي په وینا تخنیکي ټیمونه له تېرې شپې راهیسې د لارې د پاکولو او پرانیستي هڅه کوي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت خبر ورکوي چې په 1402 کال کې د 27 میلیونو ډالرو په ارزښت له 2500 ټنو زیات جلغوزي بهر ته صادر شوي دي. د دغه وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد وایي د جلغوزیو تر ټولو زیات صادرات چین، هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او امریکا هیواد ته شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنایعو او کانونو خونه ټینګار کوي چې بهر ته د جلغوزیو د صادراتو د زیاتوالي لپاره باید د هوایي دهلیزونو په برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې سي. او په پای کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي امنیت شورا پر توپیري چلند تورنه کړه. وسیلې نبنزا پر اسرائیل د ایران د بریدونو په تړاو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر امنیت شورا تور پورې کړ چې هغه مهال چوپتیا اختیار کړې وه چې اسرائیل د نړیوالو نورمونو خلاف د ایران پر کنسلګرۍ برید کوه او اوس د ایران د برید غندنه کوي. نبنزا ویلي د امنیت شورا دغه توپیري چلند ناراضه کوونکی دی. مننه چې تر پایه زموږ سره مل وئ. تر بیا ښه وخت او ښه